بسم الله الرحمن الرحیم د قاضي انصاف. پخوانه زمانه کې په یو ښار کې یو قاضي اوسېدو. یاد دې وي چې زه د پاکستان د قاضي فایز عیسی خبره نه کوم. د پخوانه زمانه د یو قاضي واقعه ده، ډیره زبردسته او بهترین. قاضي اراده وکړه چې هغه لاړ شي او د بازار نه یو چرګ راوړي. د چرګانو په دکان کې چرګان ختم شوي وو، دکان بندېدو والا و چې په دې کې یو کسټمر نمودار شو، خو چرګ ورسره خپل و. دغه کسټمر د دکاندار دا معاوضه ورکړه او دا یې ورته وویل چې ته زما دا چرګ ذبح کا، صفا را صفای کا او زه راځم. دکاندار چرګ ذبح کو، صفا را صفای کو، چې کله ښه رډي کو نو په دې کې قاضي صاحب تشریف راوړو. قاضي صاحب مطالبه وکړه چې ما ته یو چرګ پکار دی. دکاندار انکار وکړو چې قاضي صاحب چرګان ختم شوي دي. قاضي صاحب اچانک نظر په هغه چرګ باندې پرېوتلو کوم چې پردی و، هغه بل کس راوړی و. قاضي صاحب ضد ونیولو چې نه، هم دا چرګ به ماته راکوي. اخر څه وشو، بیا هم زورور و، ځکه چې د علاقې یا د دغه ښار قاضي و، فیصلې یې کولې. دکاندار قاضي صاحب ته وویل چې قاضي صاحب که سړی راشي زه به څه جواب ورکړم. قاضي صاحب ورته وویل صفا ورته ووایه چې چرګ والوتو، زه قاضي یم، فیصله به ماته راځي، بیا زما انصاف ګوره. دکاندار ورسره ومنله. قاضي صاحب چرګ ویوړو او لاړو. د لږ ټیم نه پس د هغې بل کس انټري وشوه، د چا چې هغه چرګ و هغه دغه خپل چرګ طلب وکړو. دکاندار ورته وویل چې ستا چرګ خو ما حلال کو، ذبح مې کو، دلته مې کېښودو، شاپر کې بند شو، خو والوتو، واپس ژوندی شو او والوتو. اکس ورته ویل څنګه والوتو، زما چرګ خو تا حلال کړی دی، ذبح کړی دی، نو والوتو څنګه؟ دواړه په جګړه شو. اخر هم فیصله په دې وشوه چې خبره به موږ ته قاضي صاحب کوي، کوم چې د دې ښار قاضي دی په هغه باندې به فیصله کوو. دواړه روان شو د قاضي عدالت ته. چې په لاره کې روان دي ګوري د یو یهودي او د مسلمان جګړه شروع ده. دکاندار فورا منډه وواله چې زه د دیو خلاصون وکم. په ګواښ یا په خلاصون کې د دې دکاندار دا یوه ګوته د یهودي په سترګه کې ورغله او د یهودي سترګه ړنده شوه، بهر راووته، ړنده شوه. اول خو مسله د یو کس سره وه، دلته کې دوه کسان شو. هغه هم وویل چې ما ته هم انصاف پکار دی، راځئ چې ځو د قاضي عدالت ته. دکاندار ویرېدو، وایي چې د چرګې ذمهواري خو قاضي صاحب اخیستې ده، د یهودي د سترګې ذمهواري خو یې نه ده اخیستې، قاضي به لازم ماته سزا راکوي. دکاندار د ډېرې یرې نه په منډه لاړو، د نږدې یو جومات مینار ته وختلو چې دا د مینار د لاندې راټوپ کړي او خودکشي وکړي. خو نه، داسې ونه شوه. د تقدیر فیصله بدله وه. لاندې یو بابا تېرېدو، د ده د راټوپ کولو سره دکاندار په بابا ولګېدو او بابا د ژوند نه لاس ووینځو. دکاندار بیا بچ شو. او دلته دکاندار په یو دریم مصیبت کې اخته شو. دریم مصیبت د بابا زوی و. د بابا زوی ته چې دا معلومات وشو چې زما د پلار قاتل دا دکاندار دی. دا دوه کسانو خو حسین قاضي له روان کړی و. د بابا زوی چې کوم دی هغه هم ورسره شو. ځئ چې ځو قاضي له. د درې کسانو په شریکه باندې دکاندار نیولی دی او د قاضي عدالت ته ورسېدل. قاضي چې کله وکتل چې ما خو یوه چرګه خوړلې ده او کیسونه راته درې راغلل. چې کله قاضي پوره کیس واورېدو نو فیصله یې شروع کړه. وی چې چرګې والا ترې رامخکې شه. چرګې والا وویل چې قاضي صاحب دا دکاندار دروغجن دی. ده وویل چې ستا چرګه الوتې ده، نو آیا مړه چرګه الوتلی شي؟ قاضي صاحب په جواب کې وویل چې آیا ته مسلمان یې؟ چرګې والا ورته وویل چې الحمدلله زه مسلمان یم. قاضي صاحب دې بل تپوس وکړو چې آیا ته د مرګ نه پس په ژوندون باندې ایمان لرې؟ دغلته کې چرګې والا ویرېدو، وویل که زه اوس دا خبره وکړم چې نه، خو ډایرک د کوپر پیتوه را باندې لګي. خو نه، داسې ونه شوه. هم هغه ورته وویل چې او زه د مرګ نه پس په ژوندون ایمان لرم. د دې په اورېدو سره قاضي مختصر فیصله سنا وکړه. قاضي صاحب وویل چې ته د مرګ نه پس په ژوندون ایمان لرې، نو هم دا چرګه د مرګ نه پس ژوندی شوه او والوته. ستا پکې شک شته؟
د سړي څه بیا بله څه لاره نه وه. وی نه قاضي صاحب زما پکې هېڅ شک نشته دی. په یو کې سړی بری شو. قاضي صاحب د دویم کیس سماعت شروع کو چې دویم کیس د یهودي و. دغه وخت مطابق په قانون کې د 2 یهودیان او 1 مسلمان برابر وو. یهودي د قصاص مطالبه وکړه. قاضي صاحب ورته وویل چې بالکل تا ته به پوره انصاف میلاویږي، ځکه چې 2 یهودیان او 1 مسلمان برابر دی، نو همدغسې ستا 2 سترګې او د ده 1 سترګه برابر دي. مسلمان ته اډر وکړو دکاندار ته چې یاره ته د یهودي دا 2 سترګه هم راوباسه، بیا به یهودي په قصاص کې ستا 1 سترګه وباسي. یهودي ویرېدو، و چې 1 سترګه خو هم لاړه، خو د دې 2 نه مې هم خلاصوي. د ډېرې غټې یرې نه یهودي دکاندار معاف کو او ځان سره ویل چې د نشنه دا 1 سترګه هم ښه ده، په د 1 به ګزاره چلو. دکاندار په 2 کیسونو کې بری شو. دریم کیس د بوډا د زوی و، چا چې د خپل پلار د قتل کیس عدالت ته وړی و. دا ډېر یو سخت کیس و، ځکه چې 302 وه. نو اوس به تاسو دا سوچ کوئ چې په دې 302 کیس کې د قاضي صاحب فیصله به څنګه راځي. قاضي صاحب ډېره یوه سمپل فیصله وکړه او په انصاف باندې مبني فیصله یې وکړه. قاضي صاحب حکم وکړو چې بالکل قصاص دې واخیستلی شي، خو د انصاف مطابق. قاضي صاحب حکم وکړو چې دا دواړه دې هماغې مقام ته ورسولی شي په کوم ځای کې چې د والد صاحب قتل شوی دی، او د هغه بوډا زوی ته یې وویل چې ته به سیده وخېږي پاس مینار ته، او په کوم ځای کې چې ستا د والد صاحب قتل شوی دی دا کس به د دکاندار په هغه ځای باندې ودرې او ته به د برې نه راټوپ کې په ده باندې، او د ده قتل به هم په دغه طریقه باندې وکړې. که چېرې ته په بله طریقه د ده قتل کول غواړې، نو دا به غیر قانوني وي او دا به د انصاف نه بهر خبره شي. د بوډا زوی د عدالت نه مطالبه وکړه که چېرې زه د برې نه په ده باندې راټوپ کړم او دا 1 انچه هم د خپل ځای نه وړقېدو، نو بیا خو به زما مرګ واقع شي، دا به بچ شي. نو عدالت ورته وویل چې ستاسو والد صاحب چې کوم و دا هم د دې ځای نه 1 انچه 2 اخوا دېخوا اړقېدی راړقېدی شو او خپل جان یې بچ کولی شو. دا موقع خو ستاسو والد صاحب سره هم وه. د دې فیصلې په اورېدو سره سړي د دکاندار خلاف خپل کیس واپس واخیستو. دا و د قاضي انصاف او ډیره زبردسته واقعه او په ریل باندې مبني واقعه. او د دې نه دا معلومیږي چې کله د سره قاضي ملګری وي، نو ته که هر قسمه جرم وکړې، که ته 302 وکړې، که ته کرپشن وکړې، او که ته په اربونو ډاکه ولې واچوې، تا ته هېڅ څوک څه نشي ویلی، ځکه چې قانون ستا سره دی. که په مملکت خود آزاد پاکستان کې تاسو ته هم د داسې فیصلو ضرورت وي، نو د قاضي صاحب د عدالت سره تاسو رجوع کولی شئ. هم په دې طریقه باندې به تاسو ته انصاف میلاویږي. دوستانو که سټوري مو خوښه شوې وي، چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره یې مخکې شیر کړئ چې هغوی هم د قاضي په انصاف باندې خپل یقین برابر وساتي. ځکه چې داسې قاضیان هر کله نه پیدا کېږي، دا چې ته په صدۍ کې یوه دانه نیمه پیدا کېږي او ډېر خوش نصیبه خلکو ته میلاویږي.